أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا إني بتدير ددوينا چی دوستانه کئی دا کسانو سره چی کافران دی. گورا تیرشیو آیتونو کم تذکره دا بنی اسرائیل روانه و پاگوی بانی چی کم لعنت ویلی شوی دا پیغمبرانو پا جبا دا غی خبر روانه و دا غوی بد عیبونا اگا اللہ بینول. اس پاگوی که بل عیب داو اینی بتا دیر دا دوینا چی دوستانه کئی دا آغا کسانو سره چی کافران دی. دا دوینا اشاره دا یهودیانو تا چی دا یهودیان یو لوی ظالم قوم دی. دوی دوستانه دا آغا چا سره کئی چی آغا کافران دی او دا مسلمانانو سره مین نکی چی آغا دا دوی بشن اهل کتاب دی، کتاب خو سره دی کنه. یهودی خو پا دی مکلف دی اللہ تاویلی چی دا مسلمان سره بمینه که کم سړی چې په دې پیغمبر باندې ایمان راوړي، کم سړی چې په قرآن کریم باندې ایمان راوړي، ته به د هغه سره محبت کې، ته به د هغه سره مینه لري. خو دوی به د مکې د مشرکانو سره محبت کو او د صحابه کرامو سره به دشمني کوله. اوس هم دغه حال دی چې یهودیان د هر قسمه غیر مسلمه سره مینه محبت کوي، خو د مؤمنانو سره نه کوي. او داغه حقیقت ته کوم چې الله دلته بیان کړي. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بد هغه څه چې مخکې لګري دي دوی لره نفسونو د دوی. ان سخط الله عليهم، دا چې غضب کړی دی الله په دوی باندې. وفي العذاب هم خالدون، او پا عذاب کی بدوی ہمیشی. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، او کچرتوی دوی چی ایمان راوڑے وی پا اللہ او پا دی پیغمبر. مطلب دلتا داری که دوی پا اللہ بندی ایمان راوڑے وی، عیسیٰ علیہ السلام او انجیلی منلے وی، وما انزل الی، او پاک کتاب چی نازل شوی دی آغا تا، آغا پیغمبر تا جکم کتاب نازل شوی چی پاکی ایمان راوڑو. متخذوهم اولیاء، دوی بنوینی ولی اغوی لران دوستان. حقیقی ایمان راوڑے وی کنا نو دوی با چرت کافرانو سر دوستی نوی کڑے. بعض علماء داوی چې دلته مراد منافقان دي، که چېرته دې منافقانو صحیح ایمان راوړی نو دوی به د یهودو سره دوستیانې نه کولی، دوی به د نورو مشرکانو سره دوستي نه کولی. آیت هر یو ته صحیح دی. ولكن كثيرا منهم فاسقون، مگر ډېر د دوی نه نافرمان دي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، خامخا وبممت دير سخت خلقنا پا دشمنی کی د مؤمنان سرا. اليهود والذين أشركوا، يهوديان وكسان چی مشرکان دی. دیزی که اللہ دا خبر بیانی چی گره یهود تا سر په دشمنی کې سخت قوم دي، سخت دشمنان د مؤمنانو. الله وی چې هغه یهود دي او مشرکان دي. ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا، او خامخا او بمومی تدیر نزدی د دوی نه په دوستی کې د مؤمنانو سره. الذين قالوا إنا نصارى، اغا کسان چی وی بیشکا من نصارى یو. ذلك دا بدی وجہ بأن منهم قسیسین ورهبانا، دا چی یقینا باز دا دوین عالمان دی و عابدان دی. وأنهم لا يستكبرون، او یقینا دوی لوی نکی دا حقنا. دلته اوس الله وی چې
یهود هم ستاسو دشمنان دي نصارا هم ستاسو دشمنان دي مخکې تیر شو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء دواړو سره به دوستي نه کوي خو بیا دومره ده چې مجموعي طور سره نصارا چې دي دا د یهودو نه په دشمنۍ کې لږ نرم دي نصارا دلته ګوره مطلب دا دی چې نصارا زموږ سره دشمني نه کوي خو د دوی دشمني د یهودو د دشمنۍ نه لږه کمه ده وجدل چې پکې عالمان خلک پکې شتي پیران پکې شتي عبادت گزار خلک پکې شتي دې وجې نه که تاسو کتلي په دې نصاراو کې ډېرو خلکو ایمان هم راوړی دی وخت په وخت راوړي اکثر چې د اسلام ته راوړي نو هغه مخکې کرسچني نصرانۍ او بیا دې ته راوړي یهود ډېر سخت خلک دي ډېر سخت بلکې دومره سخت دي چې خپل دین دعوت چاله نه ورکوي موږ د الله خاص خلک یو بل سړی دې دین ته یې نشي راوړی الله وجه دغه ستاسو ډېر ګډ دشمنان دي اوس الله سبحانه وتعالی د نجاشي او دغه د ملګرو د ایمان تذکره به کوي دغوی صفت به بیانوي چې وګوره نجاشي نصرانی و خو څنګه زړه ول الله ورکړی و چې کله قرآن کریم واورېد الله خبرې واورېدې په ژړا شو وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول او کله چې واورېدو هغه قرآن چې نازل شوی دی پیغمبر ته ترى أعينهم تفيض من الدمع إني بتسترقي دوی چې بيږي به د اوښکو نه ولي مما عرفوا من الحق د وجه د دین چې وپېژندو دوی حق ته معلوم شو بسترګو نه اوښکې روانې شو دا دلیل دی ګوره په دې چې کله یو انسان پر قرآن پوه شي نو بیا د سترګو نه اوښکې روانې چې سړی د قرآن په ترجمه نه پوهېږي په تفسیر نه پوهېږي دا پته ورته نشي چې الله څه وایي څه نه وایي نو دی به قرآن ته څه وژاړي يقولون ربنا آمنا ويدو يرب زمنگ ایمان راوڑے دے منگا فاكتبنا مع الشاهدين نولك منگا دا حق گوائی کونکو سرا منگم دا گوائی کو چا اللہ یو دے او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ خیرنے پیغمبر وما لنا لا نؤمن بالله او سوجد منگلرچ ایمان بن راوڑو پالله وما جاءنا من الحق او باغ سچراغله د منت د حقنا ونطمع ان يدخلنا ربنا او تملرو منچی داخل بکی منگلرا رب زمنگا مع القوم الصالحين سرد قوم نیکانونا اللہ ولا موچت بدلی ورکلی فأثابهم الله بما قالوا جنات بس بدل ورکل دوی ته الله په سبب داږي چې دوی وی جنتنا تجري من تحتها الأنهار چې بيږي بلاندې داږي نولي خالدين فيها همیشه بی پاغي کی وذلك جزاء المحسنين او دا بدل دا دخست عمل كونكو والذين كفروا وكذبوا بآياتنا او کسان چې کفر کړي دی او دروغجنې ګڼلې دي آیتونه زمن اولئک اصحاب الجحیم هم دا کسان ور والدي اوس خبر بیا الله سبحانه وتعالى حلال او حرام ترواړه ولا چې هغه د صورت اصل مقصد دی يهود نصارا او بدیانی بیان شوی اوس د حلال او د حرام مسله بیا بیانې کې سړیو چې مخکې د حلال او حرام مسله روانه بیا اوس د حلال او حرام د په منځ کې د يهود نصارا او تذکره ولې راتله وجداده چې الله سبحانه وتعالى دې ته اشاره وکړه چې اکثر چې په حرام او حلالو کې چالو بکړي دي ناغم د يهود نصارا وکړي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم محرم ويپزان پاک شیزونه غچی حلال کړی دی الله تاسو لره
ولا تعتدوا وزياته مكوي د حدنا ان الله لا يحب المعتدين يقينا الله من نكيد زياتي كون كسرا شان نزول ده بعض صحابه کرامو ته تقوا ښکارېده چې په ځان باندې غوښه او غوړي حرام کړو الله په هغوی باندې رد وکړو چې نه تاسو به دا کار نه کوئ د ځان نه به پاک شیزونه په ځان نه حرامو په دې کې رد دی په هغه زمونږ په دې زمانه کې هم بعض داسې مولیان شتي او دین ته منسوب خلک چې تقوا د هغه داسې چې هغه تقوا کې بیا د حد نه دی تېروځي که نه تقوا هم حدود دي تقوا هم حدود دي تقوا خدا مطلب نه چې ته چې تقوا تاسې شی تقوا ګڼي کوئ اگر که هغه د الله او د الله د پیغمبر نه مخکې کېدی نو بعض بلګی شي بس حلال شي نه په امت باندې حرامي او امت په شکونو کې ورچی دا شی جی شکی دی او دا جی شکی دی او دا مخوره او دغه مخوره دا نه کول پکاره لوي په ځان باندې پاک شیزونه ما حراموي وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا او خوراک کوي دا غینا چې درکړي تاسو ته الله حلال او پاک واتقوا الله او ویریږئ د الله نه الذي انتم به مؤمنون هغه چې تاسو په هغه ایمان لرونکي خو سوال دا چې صحیح شو چې ځان یو شی حرامول دا خو ناروا دي خو چې سړی قسم وکړي چې زه به دا شی نه خورم او زه به دا کار نه کوم نو بیا به دې څه کوي نو اوس الله د قسم مسله راوړي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم نرانی سی تاسو لرا اللہ پا بی اراد قسمونو استاسو ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان مگر رانی سی تاسو پا آغا سا چی مضبوط تڑلی تاسو پا آغا سا چی مضبوط تڑلی تاسو قسمونا دا مسئلہ منگ سر سورہ بقرہ کی تیرے شوی دا چی اللہ پا بی ارادی قسمونو دا انسانان نرانی سو دا اللہ رحم او کرم دے مگر پا آغا قسمونو بانے خلق رانی سی چی آغا دا زرن مضبوط تڑلی شوی ارادتن شوی کدا قسم سڑیو کی او بے مات کی نو دے بسکی فكفارته اطعام 10 مساكين بس كفاره داغي خوراك وركول دي لسو مسكينانو تا من اوسط ما تطعمون اهليكم درمیان دا خوراکنا چی خورویتا سواغ پخبل اهل باندی او کسوتو یا جامی داوی او تحریر رقب یا زاد ولد مریدی دا دری کار بکی دری کارو اختیار دے او راغلے او مطلب پا عربی کی اختیار دے یادی دیشو کی یادی اج کم ہوتا ہے شاید دری کار سیدی لسو مسکنانو لخوراک دیو خوراک تے چرے بارے کی تحدید دا سی شوی دے چی دا با نیم ساعت یا نیم ساعت تقریبا پاوبان دی 1 کیلو غنم شوی کجوری شوی وریجی شوی دا باور کئی لس مسکنان با مڑی یا با لسو مسکنانو لجامی ورکی او یا با غلام وینز ازاده دا خوراک او دا جامی شریعت پا دبانی زیادته نکی چی دا بجو بالکل اعلا او دا طول نگران ورکی او نبا کمی کئی دا سی بمنا کئی چی بالکل سپک شیر اوڑی ورکی کم شئی چی دیر خفل کور والا دا پارا غورکی اگشن درمیانی دیر اوڑ او یا با غلام و مری ازاده فمن لم يجد بسوک چی ونمو میدا نوسی وسڑے دے اغنا غریبانو لخوراک ورکولیشی نجامی ورکولیشی نغلام ازادولیشی فصيام 3 أيام نو پدبان دی روجی دی دری ورزی بیا با دری ورزی روجی نیسی دلتا گولا اکثر عوام خطا کی گیا دا مولیانی و تم اکثر نبیانی چه قسم اخرید اول نوزی بیا گولا روجی نیشم نیوه او دری ورزی روجی زنیشم بار دا خبره که دا خبره ساتی چه کلمی وشلی قسمو کو بے مات کو نو دیبا اول دا غدری کارونو تو گوری چه بایی که دی کم کار کوری زکی دلتا اللہ گورا اول غدری کاری ذکر کری بیوی فمن لم یجید کرده چه طاقت نی پری دریو کی
نو موږ به سړي ته اول دا وایو لسو مسکینانو له خوراک ورکه یا ستا مرضي ده لسو مسکینانو له جامه ورکه یا یو غلام مری او وینځ آزاد که هغه چې به درې ورځې زما طاقت لري زه غریب یم نو اوس بیا د هغې نه بعد بله مرحله دا ده چې دی به 3 ورځې روژې نیسي ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم دا کفاره د قسمونو استاسو د کله چې قسمونو کوي تاسو واحفظوا ايمانكم او بچ ساتئ خپل قسمونه د قسمونو حفاظت وکړئ د ګناه په کار کې قسمونه مخورئ پالتو او ډیر قسمونه مخورئ او دغه شان چې وی خورئ نو به ماتوي او چې مات نشي به کفاره ورکوي د ټول بګی دنه راځي كذلك يبين الله لكم آياته دغشان بياني الله تاسو تخبل أحكام لعلكم تشكرون دديد بارج تاسو شكروا باسي مخي الله سبحانه وتعالى مسلمان من كرل چې دوی به حلال کړي شیزونه په ځان نه حرامي وس هغه شیزونه بیانې چې الله حرام کړی دوی د دین خو ځان بچ ساتي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إنما الخمر والميسر والأنصاب يقينا شراب وجواري وبندقي دبوتانو والأزلام وقسمة معلوم والفغش سرا رجس من عمل الشيطان فالاتداد عمل دا شيطان ندي فاجتنبوه لعلكم تفلحون نزان وساتي دا دينا دا دي دا پارجي كامياب شيء شراب جواری شرابو کې هر نشیز شي داخل دی ځکه یو حدیث کې درځي کل مسکرین خمر هر نشور کوم کې شی شراب او یو حدیث کې درځي کل مسکرین حرام او هر شراب او هر نشور کوم کې شی حرام به دې کې د تاسو نه مکو چې پلانې شي او پلانې شي قرآن لنډي خبرې کوي او دنه بګډيري معنی پرتسي هر نشور کوم کې شی حرام دی کاغه نسوار دی کاغه سیګریټ دی کاغه اپیم دی کاغه چرس دی کاغه هیروین دی کاغه کاشکاش دی کاغه هر شی چې شی نشور کوي نو دا حرام دی دویم ویلي چې انصاب میسر جواری ګوره شریعت زمونږ ډیر اوچت شریعت ته شرابي په دې حرام کړی چې د عقل بندي عقل بندینو د انسان ځان تم نقصان رسي نور تم رسي او دی جواری کی هم نقصان دی پناه حق مال خورل دي او جنگونو ته خبره ووري بلکې مرګونو ته به خبره ووري والانصاب د بوتانو بندگی والازلام او قسمت معلومول په غشو سره او د دې تفصیل ما پاوله کې کړو د سورۃ مائده پاولنی آیتونو کې دي سي خبره راغلی و الله دا پلیت کارونه دي من عمل الشیطان د شیطان د کارونه دي فجتنبون دین زانو ساتل لعلکم تفلحون هغه د آیت چې په دې سره به شراب مکمل الله سبحانه وتعالى حرام کړو إنما يريد الشيطان يقينا واري شيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء چې واقع کی پمنځ تاسو کې دشمنی او کینه فی الخمر والمیسر پس کو د شراب سره او په کولو د جواری کې ور شیطان دغه غواړي چې د خلک نشیو کی او جواریانو کې نو دوی به یو بل سره دشمنی پیدا شي یو بل سره کینه پیدا شي دا خو پرې دغه خبرې دي دا پدې کمرو کې چې نه سي او پدې ډیرو کې او پدې بیٹکونو کې او دا لډو کې چکی کې او دا کریم بورډ کې دویم دی وبل سره جګړې کې پدې شیطان ګور دوه حریص دی کله ګور پدې شي کارونو کې ون ختی چې هغه د شریعت خلاف کنه نو دغه خبره به دښمنی ته او جګړو ته ووري ويصدكم عن ذكر الله او منکی تاسو د ذکر د الله نه وعن الصلاه د منزنا شیطان دا وړ خچ کړه دینه شو کړه ته الله یاد کی بیا او چې کله ته په جواری کې اخته شوي ته په منزل به لړ شي سبحان الله څومره واضح قران دی خورمان چې زمونږ د خلکو ټورو دي ته رجوع کړي په دې ځان په وکړي فهل انتم منتهون نو آیت سمنکیدن کی یعنی د دې آیت سره الله منه بشیو کنه بل ته انتظار کوي بل آیت ته عمر بن خطاب رضی الله عنه او دغه سره نور صحابه کرام ناسو کله چې د آیت ورد نو چې انتهینا یلا موږ منشي
واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا او تابعداري کوي د الله او تابعداري کوي د پیغمبر او ویریږي د خلاف د دوانو نه فإن توليتم نك وغرزيدي تاسو فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين نپوشی چی یقینا په پیغمبر زمنګ رسول دی اخکارا خاکل چې شراب حرام شو نو بيدا اشکال راغ مسلمانانو ته دي کوم کسانو چې دا شراب سکلی دي او ملشي دي نو چې دا خلک په جهنمياني کې څنګه الله دا نازل کو چې کوم مسلمان یو شی په دې زمانه کې استعمال کی چې هغه وخت لا حرام نه نو په دې ګناه نشته ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح نشتی پاکستانو چې ایمان راوړې دي او عملونه کړی دي نیک اس ګناه فيما طعموا پاغسکی چې خړلې دی هغه اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات کله چې ځان بچ کی د شرک نه او ایمان لري او عمل کوي نیک چې دا کارونه پکې تقوا پکې راشي ځان بچ ساتي د شرک نه ایمان راوړي نیک عمل کوي نو په دوی باندې څه ګوراني چې چا وخت شي حرام نه ثم اتقوا وآمنوا بأزان ساتي د حرام او ایمان لري ثم اتقوا وأحسنوا بأزان بچ ساتي د شبهات او خيست عملونه کوي والله يحب المحسنين او الله مين کوي د خيست عمل کوونکو سره دلته موږ تفصیل نشو کولای کنه بعض مفسرین دلته پورا تفصیل کوي چې هر ځکه د اتقوا ځان لمانه ده خو مختصر ده چې تکرار مقصد دلته ده چې بنده د الله د عذاب نه یریږي او د هغې د لاسه د حرامو شیزونو نه ځان بچ ساتي نو د هغه خلکو تذکره روانه ده اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی هغه محرمات بیانوي چې هغه وقتي طور حرامي لکه تیر شوي چې کوم شي نه ذکر شو دا خو همیشه حرام اوس بعض شي نه دي چې بعض اوقاتو کې حلالي بعضو کې حرامي لکه ښکار شو نه چې سړی د احرام په حالات کې ادره پر ښکار سره هغه بیا حرام دي یو په حرم کې د ښکار حرام دي نو صحیح دی چې د ښکار په نور اوقاتو کې جایز دی خو په دې کې حرام دي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو ليبلونكم الله بشيء من الصيد خامخا امتحان بکی پتاسو اللہ پس شید اخکارنا تناله ایدیکم ورماحکم چرشی آغیت استاسو لاسنو نیزی استاسو دا حدیبیه په عمره کې د آیت نازل شو الله سبحانه وتعالی نشنه امتحان په صحابه کرام راوستو چې ګوره ما په تاسو امتحان راوستي د اخکار مبارک اخکار چې تاسو لاسونه او نیزي او ته په اسانه راشي بعضې راوتونو کې راځي چې اخکار دومره ډېر شو چې صحابه کرامو خیمې لګولې د خیمو خوا کې به د اخکار تاویدو راتاویدو الله امتحان دي سي یو شی به ته ښه رانږدې کړي او راغسته به یې ښه اساني خو به تا به حرام کړي ولي ليعلم الله من يخافه بالغيب د دې لپاره چې ښکار کی الله غسوک چیریږي دا غنه په غیب والی کی فمن اعتدى بعد ذلك نو چا چې زیاته وکړو رستو د دینه فله عذاب الیم نو دا غد لپاره دردناک عذاب دی يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم موجن إخكار چتاسو بإحرام كي ومن قتله منكم متعمدا أو چاچي وجو إخكار استاسنا قصدا لو سرده إخكاري وجو إخكاري وكو چي شريط من کرده نو دی به کیسه د هغه کفاره او حکم الله به چې په دې باندې وسه لازم فجزاء مثل ما قتل من النعم نو په دې باندې بدله د پشان داږي چې د وجلې د سارونه
يحكم به ذوى عدل منكم فیصله بکی پا دی سرد و انصاف والستاسنا هدیا بالغ الكعبه هدیه بی رسیدن کی کعبی تا اولنی مسئله دا چې دا کم حیوان چې د وجره کم ساروی دا غي پشان بل دی واخلی او هغه به کعبه ته ولي کعبه ته او پخپل به دا غي نه خوراک نه کوي دا به د حرم په فقیرانو دا چې تقسیم کی او کفاره طعام مساکین او یا به کفاره خوراک د مسکینانو دو مرحله به ده یکه سړی یو ساروی مړکو او به دا غي پشان بل نه ملوي نو داغي قیمت به ولګي او پاغه باندې با غنم واغستې شي یا بل څه خوراک او بیا به هر مسکین ته پاوباندې 1 کیلو ورکړي شي هر مسکین ته پاوباندې 1 کیلو ورکړي شي او عدل ذلك صياما یا برابر د دی روجین ولدی درې مرحله او که پیسې نه نو قیمت به ولګي ګوره دا ساروی قیمت به ولګي داغه مطابق به بیا خوراک اندازې کی او بیا به د هر نیم ساعه یعنی پاوباندې 1 کیلو په مقابله کې یو روزه ونیسي د پیسې والی پیسو اندازې به ولګي باغی باندې اندازې ولګي چې څومره خوراک پکې بیا به نیم ساعه پاوباندې 1 کیلو دا لکه به اندازې تند شي جدا کی او وګوري چې د په څو مسکینانو تقسیمیږي نو هغه امر روزي او بیا ونیسي ليذوق وبال امري دا د دې لپاره چې وسکی سزا د خپل کار عفو الله عما سلف ما فی کړي د الله دا غینه چې مخکې څه شوي دي ومن عاد فينتقم الله من او سوق چې روا پښو نو بدل بواخلی الله تعالی دا غنا یا سزا بولور کی عفو الله عما سلف یعنی کړه دې حکم نمخ کی چا سخکار کړي نو هغه معاف ته ومن عاد او سوق چې را واپس شو دې کار ته یا د دې ښکار حلال ګڼلو ته الله به بیا بدل اخلي والله عزيز ذو انتقام او الله زور ور بدل غشتون کې احل لكم صيد البحر حلال کړی شوی دی تاسو درخکار د دریاب وطعامه متاعا لكم او خوراک داغي د پاره د فائدې تاسو وللسياره او د قافلې والو د پاره دا د الله احسان دی چې په حالت احرام کې الله وی تاسو د پاره د دریاب ښکار حلال دی د دریاب ښکار د احرام په حالت کې هم حلال دی صيد البحر ښکار د دریاب وطعامه خوراک داغي نو سیدنا مراد هغه شو چې تاخ کارو کو مرد کو او روچت کو دریاب نه او طعام نه هغه چې دریاب وجل دی ول پاسه پی پروت تر واغسو د ټول جایز دي وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما او حرام کړی شه دی پتا سوخکار د وچی تر شو پوری چی تاسو په احرام کې واتقوا الله الذي اليه تحشرون او ویریږي د الله نه غزاد چې خاصه غتب واپس کیږي تاسو جعل الله الكعبة البيت الحرام غرزولي دل كعبة كور عزتمن قياما للناس سبب د ژوند د خلکو د کعبه د خلکو د ژوند سبب دی څنګه حدیث کې درځي چې د کعبه کله ورانه شنه الله په قیامت راولي چې کله کعبه ورانه شو الله په قیامت راولي او حبشي برازي نری پندای والا او هغه به د کعبه ورانه یګنه به قیامت راځي نو د کعبه چې لکه انسانانو ژوند شتي دا مطلب دی والشهر الحرام والهدي والقلائد او میاشي عزتمن او قرباني او میلون ولا ساروي ادم سبب د ژوند دی وجدار چې جاهلیت په زمانه کې هم خلکو دي سلور میاشتو عزت کو پدې کې یو بل باندې عملي نه کولې نو دام سبب د امن او د ژوند دی دغه شان کې چا سره به امیل ولا ساروي قرباني به روانه کړي و مکی ته روانو د احرام په حالت کې وو نو چا بوته به سنوي نو د ټول شیزونه د امن او د ژوند ذریعہ ذلك لتعلموا
دا د دې دپاره چې تاسو پوه شئ ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض چې یقینا الله پوهیږي په هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي وان الله بكل شيء عليم او بشک الله په هر شي باندې پوهه دی اعلموا ان الله شديد العقاب پوشی چې یقینا الله سخت عذاب والده وان الله غفور رحيم او بشک الله بخون کې رحم کون کې دی ما علی الرسول الا البلاغ نشتی به پیغمبر باندې مگر رسول د خبرې دی والله يعلم ما تبدون وما تكتمون او الله پویږي پاغه څه چې تاسو ښکار کوي او پاغه څه چې تاسو پټوي قل لا يستوي الخبيث والطيب توايا ندي برابر پلیت او پاک ولو اعجبك كثرة الخبيث اگر که تعجب کې اچي تعالی را ډیر والے د پلیت الله د خیر طرف ته ترغیب ورکي او د شر نه منع کوي چې خیر او پاک کارونه دا به کوي او ځان به ساتي د شر نه او د پلیتو کارونه به ځان لري ساتي دا به نو چې شر ډیر دی او زه په تعجب کوم چې پلیت کار ډیر دی ګنې سبب سړیو چې دا ډیر خلک چې کوي نو یو ګناه یو شر یو پلیت کار په دې خو نه حلالي چې ډیر خلک کوي ته به دې نه ګوري ته به دې ګوري چې شریعت سوی دا کار خو ډیر خلک کوي خو شریعت ته حلال وي کنه وي دا کار ډیر خلک نه کوي دا ناروا دی خو ګورو چې شریعت ته حرام وي کنه دا د مسلمان شان دی فاتقوا الله يا اولي الالباب بسويري قيد اللنا خالص عقل والو لعلكم تفلحون دي دفارج تاسو کامیاب شي وسلا بندگانو ته تعلیم ورکي چې دین زده کوي خو هغه ته پوښتنه کوي چې بای کې خیر ډیر ته پوښتنه مکوي دا ایت نازل شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو ته پوښتنه شروع کړې واغې ډیر زیات کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبر ته وختو چې سم ذکر راځي ته پوښتنه کوي اته غسین وي صحابه کرام په پوه نشو صحابه کرام کې پیغمبر اجازه تراکو الله دا ایت نازل کړو یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم تپوسونه مکوې په بار د شیزونو کې کخکار شي تاسو ته جواب داغې نو خفب کی تاسو به صحابي به پاسې یو کس پاسې زما پلار کمزې کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جهنم کړي ایسرا خپش نو دوی ته پوښتنه دی ګان الله بیا دې خبرې راخکاري شي چې بیا تاسو خپه کی و ان تسالوا عنها او کتبوس کوي تاسو داغه په بارکی حين ينزل القران هغه وخت چې نازل ولیکيږي قران تبدلکم نخکار بشي تاسو ته جواب داغه الله به توجه یو خبره چې نازل شي رااله د قران د نازلېدو په وخت کې او ته به پوه نشوي الله یا غبر ته ذکر کوم د پیغمبر به ته بیان عف الله عنا ما فی کړي د الله دا غته پوښتنو چې مخکمو کړي دي والله غفور حلیم او الله بخون کې صبرناک دی قد سألها قوم من قبلكم یقینا تپوسونه کړیو د دې شي سيزونو یو قوم مخکستا سنا ثم اصبحوا بها كافرين بیا وګرځیدل پاغي باندې کافران مطلب دا دی چې پوخانی امتونه الله دې دلته تبشي چې خپل پیغمبران به په ډیرو تپوسونو تنگول اوس الله سبحانه وتعالى د مشرکانو په عادت باندې برت کوي چې هغه د خپل معبودانو په نوم باندې بعض حیوانات بعض ساروی حرام کړو حالانکه هغه الله نو حرام کړی الله رد کوي بغوی باندې ما جعل الله من بحيرا
نه دې مقرر کړی الله غوږ پرې کړی شوی حیوان ولا سائب او نه ذات پرېښودی شوی ولا وصیله او نه پیوسته کړی شوی ولا حام او نه ملا ساتونکی. څلور حیوانات الله ذکر کړي. یو بحیره. بحیره هغه اوښې ته ویلی کېږي چې هغې به کله 15 بچي راوړو که نه او آخري پیر به نر بچی راوړو. د اوښې به آخري پیر د 15 نه بعد نر بچی راوړو نو دوی به د هغې غوږ پرې کو او د اوښه به ازاده کړه سورلي به پرې نه کوله او وی دا هر ځای کې سره دی شي دا اوس په مونږ حرامه ده. ولا سائبه. سائبه هغه اوښې ته وي چې د بوتانو په نوم به پرېښوده وی دا زمونږ د بوتانو لپاره ده او په هغې باندې به صرف منجورانو سورلي کوله او بارونه به پرې هغو راوړو وی دا به مونږ حرامه ده. ولا وصیله. وصیله هغه چیلۍ ته وي هغه بیزې ته چې شپږ پیرې به دوه بچي راوړو خو هغه به مؤنث او وم پیر چې به بچی راوړو نو یو به نرو بل به ماده و نو دوی به وی چې بس مادي ګوره خپل روزان سره یو ځای راوړو نو په دې وجې د نر بچی به د خپلو معبودانو د خاطره د هغوی په نوم پرېښودو دا به یې نه ذبح کولو وي دا په موږ حرام شو. ولا حام. حام هغه اوښ ته وي چې لس اوښې به د هغه نه حاملې شوې نو دوی به وي د خپله شا محفوظه کړه اوس په دې څوک سورلي نه کوي او دا حرام شو. الله وی دا ټول د ځان نه جوړې شوي خبرې دي. سوی الله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب مگر کسان چې کافران دي جوړي په الله باندې دروغ واكثرهم لا يعقلون او ډیر د دوی نه عقل نه لري. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول او کله چې ویل شي دوی تراشي هغه ست چې نازل کړي دی الله او رسول ته قالوا ويدي حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا کافی د منګ لرا غلاره چې مونډلې دي منګ پاغي باندې پلاران خپل. دې خبرې نن سبا ډېر مسلمانانو متبا کړي چې کله ولته دعوت قرآن او حدیث ورکي نو دوی زما دغه سره کار نشتی زما کار خو صرف د هغه لارې سره دی چې هغه زما پلار نیکه پې روانو. اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ایا اگر کو پلاران د دوی چې نه پوهېدل پس شي او نه لاره موندونکي وو یعنې بیا به پسې رواني که پلار نیکه ستا نه پوهېږي نو بیا یا په هدایت نه نو بیا به څه کوي جاهلان به پسې بیا به رواني وو چې پلار نیکه خدای کوي. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ایمان والو لازم د بتاسو ذمہواری د ځانونو ستاسو د خپل ځان خیال وکړئ. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ضرر دې درنه کی تاسو ته هغه څوک چې ګمراه شي کله چې هدایت وموندو تاسو دا ګمراهان چې تاسو نقصان درونه رسي ګوره وروسته د هدایت نه. الى الله مرجعكم جميعا خاص الله ته واپس کېدل دي تاسو ټولو فينبئكم بما كنتم تعملون نو خبر بدر کی تاسو ته باغ عملونو چې تاسو یې کوي. اوس الله سبحانه وتعالی بل مسله بیانې پدې کې به د مالونو د حفاظت مسله بیانې. آیت مطلب دا دی مختصر به بیان کو او به آیت وې ترجمه به وکړو ان شاء الله. کله چې الله یې مسلمانانو کله چې تاسو د سفر په حالت کې او مرګ د باندې راشي د سفر په حالت کې باندې مرګ راشي او تاسو سره سمالي سامانی نو الله وی چې که مسلمانان دي که کافران دي دا غوینه دوه رښتینی کسان په دې باندې گواه کوي د دې لپاره چې دا سامان بیا وارثانو ته ورسي او دا زما سامان دي دا ورسي ها که د مړي وارثانو شک شي چې یاره دوی به خیانت کړي او دوی به د مړي نه سمال پټ کړي نو دوی به د مازیګر د منځ نه پس د قسم کولو لپاره را ایثار کړی شي نو هغوی به قسم وکړي او دا به ووایي چې موږ په دې کې څه نه دي پټ کړي
موږ له درو قسمونه نه خورو. ها که د دې دوانو قسم کوونکو په باره کې وروستو بیا خیانت معلوم شي، قسم یې وکړو خو بیا خیانت معلوم شو، نو د مړي د خپلوانو نه به دوه نږدې خپلوان را مخکې شي او قسم به وکړي چې زموږ د دې دواړو ګواهي د دوی د ګواهي نه ډېره قابله قبول ده، او هغه دا چې دوی موږ سره خیانت کړی دی او دروغ ویلي دي، او موږ چې په دوی باندې کم تهمت لګولی دی په دې سره موږ زیاتې نه کوو. په دې طریقې سره الله دې مال د حفاظت هغه طریقه ښوولې ده. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو شهادة بینکم گواهی په منځ تاسو کې اذا حضر احدکم الموت کله چې نږدې راشي یو تن ستاسو ته مرګ حین الوصیه په وخت د وصیت کولو کې اثنان ذوا عدل منکم دو کسان عادلان ستاسو نه دو په ګوان کې الله وي او آخران من غیرکم یا نور دو دی د غیر ستاسو نه کافرانو دو ګوان کې هیڅ خبر نه ده په دې ځکه کافرانو هم ګوان جوړولای شي. ان انتم ضربتم في الارض کتاسو سفر کوي پزمکه کې فاصابتكم مصیبه الموت نو ورسی تاسو ته مصیبت ته مرګ ګور الله دې مرګ ته مصیبت ویلې دې مرګ ګور دې لوی مصیبت تحبسونهما من بعد الصلاه رئیسار بکی تاسو دې دوانو لره ورستو د منځنه وضاحت اگر اغلی چې مازیګر د منځنه بعد فیقسمان بالله نو قسم بو کی دوانه په الله باندې ان رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا کشک وی تاسو لا نشتري به ثمنا وی باغوی چې ناخلو من په دې سره بدله مال ولو كان ذا قربا اگر کئی دا چاله چې قسم خوړلې کیږي د خپلوانونه ولا نكتم شهادة الله او نه پټو من گواہی د الله دبغه ادو کسان دي هغه قسمونه چې خوري پاوله کې دا دوی خبري دا وی بدی شي وي ولا نكتم شهادة الله او نپټو من گواہی د الله ان اذا لمن الآثمين یقینا من بپدغه وخامخه د ګناګارو نه یو. د دې شان نزول بیان شوی دی یو مسلمانو بودیل ابن ورقا او د دې سره دوه کسانو تمیم الداری او عدی ابن بدا دې په سفر لاړو دوی سره دی مسلمان باندې پلار کې مرګ راغی دې پته لري چې مرمنو دی خط ولیکو چې زما په دې سامان کې د سرو زرو جام پروت دی دوی ته وصیت کوي چې زما د مرګ نه بعد به دا جام د بوي شي زما غ وارثانو له ورکی وارثانو چې کله خطو کتنو جام دغه نو خبر دی چې جام پکې دی نو وارثانو چې کله دغه کتو دا خط وای کی حجام تذکرم دا جام په سامان کې نو دوی انکارو چې مو خدای نه لري قسمونه بیا هغه قسمونه وکړو دا خپلوان را پاسې قسمونه وکړو هغه جام بیا په مکه کې میلاو شو هغه جام بیا په مکه کې میلاو شو چې هغه تمیم او عدی دوی خرج کړو خو داو دوی دا کولای چې دا بودیل رضی الله عنه چې کوم یادو چې مرشو وی دا هغه باندې را خرج کړو او دا موږ خپل مال باندې اغسته دو ځکه بیا موږ خرج نو بیا د بودیل وارثان عمرو بن العاص او غیره هغه ته قسمونه وکړو چې تاسو زموږ د مړي نه د جام په پیسو نه اغسته بلکې تاسو پټ کړی نو بیا تمیم الداری ورسته به مسلمانوم شو چې کله مسلمان شو نو دا هغه جام نیم قیمتي وارثانو ته ور کړو. فإن عثر على أنهما استحقا إثما بس که خبرو شو پدی چې یقینا دا دوانه مستحق شوی دی د ګناه یعنی پته ولګی چې دوانه دروغ جن دي د ګناه مستحق شوی دی په دروغ قسم کړي فآخران يقومان مقامهما نور دو کسان به ودرېږي پزید دی دوانو من الذين استحق عليهم الاوليان دا کسانونه چې ثابت شوی دی حق دا غوی د پاره چې نږدې دي دوانه مړی ته فیقسمان بالله نو قسمونه به وکي دوانه په الله
لشهادتنا احق من شهادتهما چې خامخا زمون گواہی ډیر لایق ده د گواہی دغه مخکینو دوانو نه وما اعتدينا او زیاتین دې کړې من انا اذا لمن الظالمين یقینا من په دغه وخت د ظالمانو نه یو پدې کې فائدہ څه ده ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها دا کار ډیر نږدې دی دیتا چې راتل بکې دوی په گواهی په صحیح طریقې سره په صحیح طریقې دا غي سره گواہی به دوی په صحیح طریقه ورکړي ولې د الله د یری دلاسه او يخافوا يا بيريه ان ترد ايمان بعد ايمانهم چې واپس بشي قسمونه د دوی ورسو د قسمونو د دوی نه یریږي به چې شنو بیره باندې خلک ګومان کوي د قسمونه را واپس کی چې تاسو دروغ ویلي دي خیانت هم کړي واتقوا الله واسمعوا او يروا كيد الله ووري خبر الله والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله هدايتنا كي قومنا فرمانو تام وس الله سبحانه وتعالى قیامت یې بیان کړی دا یوم یجمع الله الرسل یاد کا غور شراجم بکی الله پیغمبران فيقول ماذا اجبتم نوبوي سقبل والي شوي استاسو ها چادل خبر منلی وکنه قالوا ويباغي لا علم لنا هس علم نشتي منتا انك انت علام الغيوب يقينا تخپوي پپټو خبرو یعنی موږ د مرګ نه بعد بیا موږ نه خبر شوی چې حالات سو یا مطلب دا چې موږ د ټولو کارونه نو خبر یا ادب دی چې علم الله ته وسپارو اذ قال الله يا عيسى ابن مريم کله چې وبوي الله عيسى زوید مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك رایات کې نعمتونه زما پتا باندې او په مور ستا باندې اذ ايدتك بروح القدس پاغه وخت چې مضبوط کړي مونږ ته په روح پاک سره جبريل السلام سره تكلم الناس في المهد وكهلا خبرې دي کولې د خلکو سره د مور په غېږ کې او په پوخ عمر کې حدیث ایتونه موږ سره مخکې تیر شوي دي هلته وضاحت کړی دی مونږه وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل او کله چې تعلیم درکو منګ ته د کتاب او د سنت او د تورات او د انجیل کتاب د مراد قران دی حکمت د مراد سنت دی حدیث دی ځکه چې عیسی علی السلام چې بیا را کوشي نو په دغه باندې به فیصله کوي وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني او کله چې جوړول ته د خټینه په شان د شکل د مرغه په حکم زما فتنفخ فيها بشبكي بوكتا باغيكي فتكون طيرا بإذني نشوب مرغي بحكم زما وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني أو روغ والبتالان دا وبرقي مرزوال بحكم زما وإذ تخرج الموتى بإذني أو كالجراوي السلبتا مريد ازمكنا بحكم زما دا معجزي چې الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام ته ورکړي وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات او کله چې بن کړل ما بني اسرائيل ستاد وجلونا کله چې راوړل تا غوي تخکار معجزات فقال الذين كفروا منهم نو كافران داغوينا ان هذا الا سحر مبين ندي دا مگر جادو دخکار وإذ أوحيت إلى الحواريين أو كلت إلهامكما حواريين تا الهام معنی پسونه کو ته الله دا خبر واچول الته وحی نه مراد نه ده چې الله ته وحی وکړي جبريل به شي ولېګو
نا الله دا حواریین چې عیسی علیه السلام مخلص ملګریو الله دا غوی په زړونو کې دا خبره ورواچوله ان امنو بی چې ایمان راوړی په ما و برسول او پر رسول زما قالوا یا غوی آمنا واشهد باننا مسلمون ایمان راوړی دې منګو گواشه چې یقینا منګ منون کیو